اسلامي امارت د امر بالمعروف د نوي قانون د پلي کېدو لپاره پټې ښځې ګمارلې دي. د اسلامي امارت دغه تازه ګام ته د خلکو او نړیوالو خبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مشي. ډیلی ټیلیګراف راپور ورکوي چې اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت لپاره څو ښځې د مخبرو په توګه ګمارلې دي ترڅو د اسلامي امارت له نوو قوانینو څخه سرغړونکې ښځې وپیژني. دغه ښځې په ټولنیزو رسنیو او بازارونو کې د ښځو څارنه کوي. د راپور له مخې د اسلامي امارت ګمارل شوي ښځې د انسټاګرام په څارنې کې برخه اخلي او هغه ښځې په نښوي چې د اسلامي امارت د جبري حجاب پر وړاندې سرغړونه کوي. د اسلامي امارت یو چارواکی وایي ځینې ښځې د پیسو په بدل کې مخبري کوي او ځینې یې د خپل فرض د ترسرولو لپاره اړ ایستل شوي دي. یوه 34 کلنه مخبره ګلناسا وایي چې د ښار په پلورنځیو کې د ښځو د جامو هټیو ته ځي او د هغو ښځو راپور ورکوي چې د اسلامي امارت د قوانینو خلاف کړن یا عمل کوي. هغې څرګنده کړه چې هغه په نیغ ډول له ښځو سره خبرې نه کوي بلکې یوازې راپور ورکوي. مدني فعالان او د بشري حقوقو کارپوهان د اسلامي امارت د ښځو پر وړاندې د سیاستونو په اړه د بیلوالي یا جنسیتي توپیر یادونه کوي او دغه نوي قانون له جوړېدو سره یې د ښځو د خپلواکۍ بندیزونه ډیر شوي دي. د نیویارک ټایمز او بي بي سي په څیر مخکښې رسنۍ هم د اسلامي امارت د دې کړنې په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او د ښځو د بشر حقوقو د سرغړونې په توګه یې وبلل. ځینو افغان فعالانو د اسلامي امارت د دې کړنې په اړه سخت خبرګونونه ښوولي دي چې وایي د ښځو حقوقونه تر پښو لاندې کیږي او له دې سره د اسلامي امارت چارواکو پر وړاندې د مقاومت اړتیا لا ډیره شوې ده. په ټوله کې د اسلامي امارت د ښځو د څارنې دی نوې پالیسۍ د نړیوالو ټولنو مدني فعالانو او د بشري حقوقو ټولنو له پراخو نیوکو سره مخ شوې ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.